نثار احمد یم د کابل ولایت د 22مې ناحیې اړوند د اتفاق پایین مینې اوسیدونکی. محترمه، څو ورځې وړاندې د یادې ناحیې یادې مینې اړوند وکیل او ملک څه لیستونه جوړول، د هر کورنۍ نوم، تذکیرې نمبر یې اخیسته او خلکو ته یې دا وعده ورکوله چې د حکومت او چارواکو لخوا یو څه مرسته راځي او مرسته شوې ده. تېرې چهارشنبې ورځ د یادې ناحیې اړوند په اتفاق پایین مینې مسجد کې اعلان وشو چې ټول خلک د دې ساحې اوسیدونکي سبا 22مې ناحیې ته ورشئ او هلته خپله مرسته کومه چې د دولت لخوا نه شوې ده تاسو سره هغه ترلاسه کړئ. خلک د یادې ناحیې سهار وختي چې په دې کې زنانه، سپین ږیري او ځوانان شامل وو، ناحیې ته یې مراجعه وکړله. د ناحیې په څنګ کې یو کور چې څو ټیلره اوړه او مالګه پکې تخلیه شوې وه، هلته ورغلل چې دا خپلې مرستې ترلاسه کړي. هلته یې ولیدل چې څه محدود کسان نو لپاره دغه مرسته توزیع شوه او نور تقریبا 15 سلنه کسان د یادې مرستې نه بې برخې پاتې شول. خلکو د سهار نه تر مازدیګره پورې په سره لمر کې چې ډېری سیاسري او ډېر بې وضاحته خلک، ډېر غریب بیچاره خلک هغلته سهار نه تر مازدیګره انتظار وباسته چې موږ سره تاسو وعده کړې وه، زموږ نومونه، زموږ لیستونه مو اخیستي وو، ولې موږ ته مرسته نه راکول کېږي. او په مختلفو بهانو باندې تهدیدامیز شکل باندې د خلکو ته د رد جواب ورکړل شو. نو تاسو سره مو دغه مشکل شریک که، نو تاسو نه مو غوښتنه ده چې د 22مې ناحیې سره تاسو تماس ونیسئ، د یادې موضوع په اړوند باندې د دوی دغه ولس ته وضاحت ورکړي چې دغه د دوی سره د دولت لخوا شوې مرسته د چا لخوا او په څه شکل باندې لوټ شوله، او که چیرې مرسته نه وي راغلي، خاص دغه څو کسانو لپاره راغلي، باید د همدې په رابطه باندې هم دوی پوره وضاحت ورکړي چې تر څو د خلکو د دې ولس قناعت پرې باندې حاصل شي. دغه ساحې ویډیو در سره شریکوم. دغه ټوله ساحه حدود د 1000 کورونه زیاتیږي چې د دې ټولو کورنیو حق پیمال شوی دی. تاسو که په دغه رابطه باندې موږ سره مرسته وکوي چې تر څو د خلکو ته د خپل حق ورکړل شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.